چمچمار صاحب وایي موږ خپرونه دلته یو سوال کوم که بیا غیرت در پکې و که څوک راځي بیا به دې جواب راکړي. چمچمار زور ورکړی ولاندې وایه اغا صاحب دغه یو ورور اسلام قبول کړل شیطوب یې پرېښودل مبارکي ورکړه. مبارک ته شه ما ته نه هغه ته مبارکي ورکړه. هغه مبارک شه. ته بیا کله پرېږدې د شرک کمپنۍ؟ زه کله تاسو ټول غڼ نه راته وایم علي. علي دې څه شی ده؟ تا د خور غږ وسته تا د مور غږ وسته باندې چې توهین مه کوه. ما بندوي ودې لا بندګان سړیتوب میوټوي علي تر چا راته وایي دی علي څه شی؟ علي دې تا څه شی ده؟ علي رضی الله عنه دې عورت جوړ کړل. علي څه نه ده ویلي. یک یو علي د بل دې سوکانې سره تا په عمر کې خوټي وایم، تا په ابوبکر کې خوټي وایم، تا په عثمان کې خوټي وایم. او نرګس کې دغه کې څه شی وایي؟ لاړو دا مې قصدن په دې خاطر پرېښودل چې دا د موږ بعضې بې شعوره او بې شرفه خلقو ته معلوم سي. همدغه خلقو ته ورونه وایي، دغسې کفارو مجوسو ته ورونه وایي. خبره دلته دا ده دوستانو، له چا سره قرآن کریم سته؟ محترم ماستر سته. د سورة البقره دوامه سفاره 159 نمبر آیات راواخلي. ای مسلمانانو، زه نن یو عجیبه الزامي سوال په دې خلقو کوم که یو پکې نه رو د میدان ته به راسي. د کنځلو دپاره خو دا ډېر اغاګان ومولیدل ده ومولیدل لدې سره د دوی 12 امام 12 کاله کېږي خیانت یې ورسره کړی او د دوی په امام باندې الله لعنت وایي. په دې 12 امام الله لعنت ور باندې وایي. بالکل په 12 امام څوک لعنت وایي؟ الله جل جلاله. الله ور باندې لعنت وایي د دوی په 12 امام. او په قرآن درته ثابتوم داسې خبر هم نه ده، د صحابي خبر هم درته نه کوم، راته غوږ سي دا آیات راواخلي. آیات الله جل وعلا وایي ان الذين بشک هغه کسان یکتمون سپټوي ما انزلنا څه شی چې موږ نازله کړی ده من البینات والهدى لا هغه واضح دلائل او د هدایت په اړه چې موږ نازل کړي دي دا پټوي. څه وایي اوس؟ اولئک یلعنهم الله، په دې کسانو باندې الله لعنت وایي. ويلعنهم اللاعنون، او په دې باندې په دنیا کې چې مخلوق دی الله دا ټول ور باندې لعنت وایي. بشک اکبر. متوجه سي دلته ماته رب العالمین دی الله او دی ملائکه دی انسانانو دی پیریانانو دی ټول مخلوق دی الله ده. قرآنی آیات ده کنه ده؟ بالکل. څوک یو آیات یو مسأله پټوي څه وایي رب العالمین؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا، الله وایي چې ما څه شي نازله کړي کله دینه څوک یو مسأله پټه کړي، د دین یو مسأله دی پټه کړل، په دې باندې دی الله لعنت ته په دې سړي، یعنی د دین حکم دی پټ کړل، په دې دی الله لعنت دی ملائکه او دی انسانانو دی پیریانانو دی ټولو لعنت. وس یو چا چې ټول قرآن پټ کړی په هغه باندې الله لعنت وي که به نه وي؟ بالکل ده. متوجه سي راته؟ یو چا چې دی الله قرآن پټ کړی وي په دې باندې الله لعنت وي که به نه وي؟ دي زي ترازو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا كاميرا غټکړي؟ دا کاميرا غټکړي ها دا کتاب وګوري مسلمانانو، دا د دوی کتاب ده، القواعد دروس في قواعد التفسيرية دي شيخ علي أكبر المازندراني، دا دي لو يمرجع ده دي كتاب ده. مسلمانانو خراته غوښسي په دې کتاب کې یو بلاندې دا روایت درته ښکاره کړم. فهذه الرواية على أي حال صحيحة لا إشكال في سندها.
دغه روایت په هر حالت کې صحیح ده ویني فهذه الروايه على اي حال صحيحه فدي کې وسګوري امام صادق عليه السلام ته یو سړی ورته وویل قرات کول نو دوی ورته داسې قرات مکه ولکه خلق سکی داسې قرات کوا ترڅو پر سړي موږ مهدي راځي کله چې مهدي راسي نو واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام او قران براوي دلته الله وای کړي د دین یو حکم پټ کړل الله لعنت در باندې ویلای یو چا چې ټول قران پټ کړي بغه باندې بلعنت وی کبنوي قاری سم محترم بشک متوجه نه لازمه دي سوال ته دي الزامي سوال ته متوجه یس که متوجه نه یس قاری سم متوجه بیا لاندې وایي چې امام علي قران ولیکل امام علي سکله د نبی عليه السلام لو فاتنا ورسته قران ولیکل صحابه وته راوړل نو صحابه ورته لا حاجه لنا فيه د قران ته مو ضرورت نه لرو فقال علي عليه السلام اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا امام علي دا قران پټ کړل ورته چې قسم په الله سره نن بعد به ونګوریا او مهدي ته ورکړل مهدي پټ کړل تر اوسه پوری پټ استغفر الله استغفر خبره دلته دا روایت به مو ډیر اوریدلې وي سوال دلته دا امام علي قران پټ کړی دا مهدي ته ور کړی دا قران کې الله وايي څوک چې د دین یو حکم پټ کړی لعنت ور باندې آیا د تاسو په دغه مهدي چې 12 کال دا قران پټ کړی دا لعنت دی الله دا ور باندې کنه دا ور باندې یو نور باندې قاری سم محترم د تاسو مهدي ملا ده کوم لا نه ده دی وای ملا ده امام ده معصوم ده وحي ورته راځي په دې 12 کال کې یو مسأله ما تروخه خیاسته یو مسأله چې هغه د مسلمانانو ته بیان کړی وي الله وای کړي یو مسأله پټه کړله یا الله لعنت در باندې د ملائکه لعنت ده د انسانانو لعنت ده په دې سړي چې د دین یو حکم پټ کړي نو د تاسو مهدي خو 12 کال ټول دین پټ کړي قاری سم پوه نه سولست په دې سوال باندې پوه نه سولست دې سوال جواب غواړم د ټولو هغه قانونه د ماده رسول الله د صحابه او توهین پرېږ دي راسي دي الله لعنت مهدي خلاص کړی دی رب جل وعلا لعنتنا مو مهدي خلاص کړی دي ملائکه ولا لعنتنا مو مهدي کچیر مهدي مولا نوي عالم نوي خبره خلاص اسوا ها خبره خلاص اسوا کچیر دي تاسو مهدي مولاوي او امام وي معصوم وي وحي ورته راځي دا دی الله دین ولي پټ کړی دی قران ولي پټ کړی دی قران ولي پټ کړی دی الله دین ولي پټ کړی یو ورقه کتاب یو مسأله په کې راوخه چې په دې 12 کال کې تاسو دا تخدیدلې مهدي دی جواب کړی قاری سم محترم امام رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او توهین بیا کوي امام رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین د تاسو ایمان د قرآن باندې صحابه پرېږ د ابو مواده راسه ایمان دی راته ثابت کړی تاسو د قرآن منئ او کې نه منئ په کوم قرآن مو اعام او شی او ایمان راوړی یا الله په دغه قرآن مو ایمان راوړی او که په دغه قرآن مو ایمان راوړی چې مهدي پټ کړی دا او امام علي قسم ور باندې کړی دی سوای قسم په الله سره نه باندې تاسو ونه ګوري په کوم قرآن مو ایمان راوړی مسلمانانو دا مسأله ته د نسوار په سترګه ما ګوري دا هغه مسأله ده چې دوی په مذهب کې روایت مې درته ښکارا کړل یو کتاب دا په سلګونو کتابونه لما سره د دوی استا دی په هر حال کې دا روایت صحیح ده دی وایي چې امام علي قرآن ولیکل صحابه ورته ورکړل غوښتي چې تا قرآن ته ضرورت نه لرو امام علي ورته چې قسم په الله والله چې نن بعد به تاسو ونه ګوري مهدي ته ورکړل مهدي ورسره پټ کړل او چې کله مهدي لا غار نه راوځي قرآن به ورسره راوړي په کوم قرآن مو ایمان دو قاری سم په ما امام کوم قرآن حق ده د مسلمانانو سره سره او که په غار کې له مهدي سره ده کوم قرآن حق ده دو قرآن حق کېدلی سي مسلمانانو نه دلته بله مسأله ده وینا مهدي همدغه قرآن ورسره وړی ده نو څه ضرورت ورته راوړلو ته بیا څه ضرورت دا سوالونه ټول سره نوٹ کړي بیا کچېرې همدغه قرآن وي لکه مسلمانانو سره سي ده نو بیا هغه قرآن ته ضرورت څه شي ده